زه اشفاق د شغجانه شماس خان کاظمي خبرې کوم. زه بای باچا سي په کارخانه کې ما کار کو. زه مصبدار په لار باندې روان وم. نو یو غوټه پراته وه بای چې هغه پای کې کالي وو، پیسې وې پکې. نو ما په هغه ټایم نږدې چې کوم خلک وو هغوی ته مې وویل دوکاندارانو ته، او هغه بای چې کوم دی نو چا صحیح نشاندهي ونه کړله. بیا ما په سپیکرو کې مې لایونه وکړلو، فیسبوک په ذریعه مې هم دغه وکړلو. نو بای د هغې مدعیان میلاو شو، او اوس هم چې کوم دی بای خلک رینګونه کوي، څوک وایي چې غوټه زمونږ وه، څوک وایي دغه. نو اوس هسې لکه کسان تنګول کوي که نه. نو بای زما هغې ته دا اپیل دی چې بای لکه هسې غلط دغه نه ورکوي. او زه بای د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. اشفاق وایي دا مدعیان د کوم ځای وو؟ دا مدعیان دا خو د درنو زنانه او په 400 کې واده را د هغې وو؟ د هغې وو جي. او هغې چې کوم دی نه موږ له صحیح نشاندهي راکړله، نو بس غوټه وه هغې ته حواله شوه. نو اوس هم بای چې کوم دی کسانو ما ته اوس هم رینګونه کوي، خو لکه یا د شپې 12 بجې یا 12:30 بجې. نو اوس دغه کسان ته ما اپیل دی چې بای لکه اوس هسې تنګول نه کوي، او مدعیان ته خپل امانت میلاو شوی دی. او زه به د ټولو خلکو شکریا ادا کوم چې دا زما دا ویډیو د هغې شیر کړله او مدعیان ته خپل امانت میلاو شو. ملګرو موجود ما شغجانه کې دا اشفاق بای دی، ولد شماس خان، محله شاه خیل. دا غریب چې کم دی نو د کارخانه کې کار کی باچا صاحب دی سره. د وینا مطابق چې دی د شغجانه مصبدارو پر روډ باندې روانو، دی ته یو شاپر میلاو شو. په شاپر کې سزیورات او پیسې وي، کاغذونه. نو دی هغه ټیم لکه مختلف جماعتونو کې اعلانونه وکړو، مونږ ته پکې مو ویډیو راولېږله چې یاره ما دغه شان امانت مونږ ته راو چې رچای نو صحیح نشانونه نشاندهي دی وکړو، نو امانت دی وصول کړي. به هر حال د دې د وینا مطابق چې هغه امانت د چاونو ټلیفونونه پکې ډېر رالل، خو چې د چاونو هغې صحیح نشانې وښولې. هغه د درن زنانه وه، 400 کې واده وه، دلته پلارجانۍ کره راغلی و، هغې نه غورځېدلي. خو دا غریب اوس ډېر ستومانه دی. ستومانه په دې خبره باندې دی چې دی وایي چې یاره ما موبایل هم بند کړی دی. موبایل مې بند کړی دا دی چې غوټه وه د یو کس، او ټلیفونونه په دغه خبره په زرګونو باندې راځي. هغه څوک وایي چې دوره پیسې وي، څوک وایي دوره، لکه په دروغه باندې دغه کوي چې یاره دا زمونږ نه دغه شوي دي. نو مهرباني وکړئ، داسې د خلکو مونږ له قدر پکار دی چې یو غریب مزدورکار هغه خپل امانت اصلي مالک ته رسوي. او یو خوا مونږ یو چې پردي مال ته هم اړه نشي ټونګولی. نو مهرباني وکړئ، د داسې خلکو قدر پکار دی، دوی له شاباسۍ پکار دی. او زه د ده مور پلار ته هم سلام کوم. د چا نه سامان روک شوي د مصبدارو د شغجانه دا لار چې کومه ده په دې کې، نو د چا نه کو بایي څه غوټه روکه شوې او غورځېدلي. نو ما سره یې بایي زر رابطه وکړي، او دا پوسټ چې کوم دی نه زیات ته زیات زما ملګري د مهرباني وکړي شیر دي کړي. بایي لږې پیسې دي او زیورات دي. نو په هغې خو بایي ګاډي ټایر مې ارتلی دی، نو هغې خو له مات کړي دي. خو بقایا په هغې کې د ډاکټر یو چیټ دی. نو د ډاکټر هغه چیټ چې د چا دی، د کم ډاکټر دی، د هغې نښه پتې راله راکړي، او د پیسو نشاندهي وکړي چې پیسې څومره دي. نو بای چې چا یي چې ورته مدعیان ته حواله کړو. او ستاسو به ډېره مهرباني. زه اشفاق یم د شماس خان کاظمي د شغجانه.